په موږ ته ډېرې مسلې د یو بل نه دي. د خپل زموږ په پوله باندې جنګ دی، په ونه هم جنګ دی، په پټي هم جنګ دی، د کور په دیوال هم جنګ دی، د رور عزیز سره په جایداد مسله ده، په غرم مسله ده. نو که دغه ټولې مسلې موږ په خپله حل کړو نو موږ ته به بیا لږې مسلې پاتې شي، هغه موږ ته د ریاست نه، نو هغه به بیا حل شي. ډېره غټه خبره ده که نه وایي ده. زموږ په خپل منځ کې لکه دومره غټې مسلې دي چې لکه مطلب موږ پکې څه ته جوړېدی نه شو چې موږ به دغلته کې امن راشي یا دغلته کې علم راشي. چې یو سړي دښمني په پوله باندې تره زوی وژلی او عزیز وژلی ګاونډي وژلی، نو ستا په خیال د هغه بچی به تعلیم وکړي؟ سوال نه پیدا کېږي، نشي کولی. نو چې تعلیم ونه کړي نو د هغه بچي چې جټ لوی شي نو هغه به بیا هغه توراب صاحب داسې یو شعر دی ټول راته نه دی یاد چې جنګ ماده مچ دی او مچ د ورځې 100 بچي زېږوي. نو خبره دا ده چې جنګ خو بیا نور جنګ دا خو مچۍ ده که نه، مچ دی بچي راوړي. نو چې مطلب د تسلسل به روان هغه دښمنۍ او هغه به رسي نسلونه به ختم شي او دښمنۍ به ختمې نه شي او دغه بچي به نه روزګار ته سم شي او نه به تعلیم ته سم شي او نه به نور. دغه جنګ خو زما په خیال زموږ پښتنو په خپله په ځان باندې مسلط کړی که نه، ریاست د طرف نه یا د بل چا طرف نه ونه، دا کم چې په موږ کې خپل دی. مطلب زموږ په پوله پټي جنګ دی، په لاره کوڅه جنګ دی، په ډیران هم جنګ دی. بیا د تورات صاحب هغه شعر رایادېږي که نه چې وایي پښتون اکثره وږ ګټي خو پکې سر وبایلي، ډیران به وګټي خو زور وبایلي زر وبایلي. نو خبره دا ده چې موږ د ډیران په سر باندې دښمنۍ شروع شي نسلونه هم تباه شي، د ونې په سر دښمنۍ شروع شي نسلونه هم تباه شي، په سپي باندې او په چرګ باندې په سپي او په چرګ او په پیشو او په یو څه او په بل څه. حالانکه خبره دومره یې نه چې صورت جوړه شي. نو اول خو موږ له دغه کارونه کول غواړي. زه د رور سره جنګ ونه کړم په پوله پټي، زه د عزیز سره په دیوال جنګ ونه کړم، ګاونډي سره په دیوال جنګ ونه کړم، د چم ګاونډ د خلکو سره په لاره کوڅه جنګ ونه کړم. نو بیا به دغه مسلې کمیږي موږ ته ورو چې دغه خبرې ختم شي. نو بیا به زموږ بچي تعلیمونه وکړي او چې تعلیمونه وکړي هوښیار به شي، نو زما په خیال چې بیا به ورته اساني راشي، حق به وپېژني خپل، بیا به له چا نه خپل تپوس وکړي. یو خو بیا ته په ما غمجن شي، زه به په تا غمجن شم، ته به زما سره ودرېږې، زه به ستا سره ودرېږم، خود به خود به موږ د بار سړی نه راځي په موږ کې. او کم قامونه چې علم حاصلوي نو هغوی له خو د امن ماحول پکار دی، دغه ماحول به موږ ورکوو نه چې دښمني بچو له ورنکړو، نسلونو ته دښمني پرېږدو. نو دغه دا چې وطن داسې نه جوړېږي، په دې کې زموږ هم کردار پکار دی. پکار دی، د هر سړي کردار پکار دی که نه. لکه موږ زموږ دور لا دغه نه دی شوی چې موږ د کور نه جارو خو هغه اکثر لارې ته راوغورځوو د کچره. پکار ده چې دا موږ راټوله کړو، یو ځای ته یې اوس هلته کې وسوځو، لاره کوڅه وله وګورو، موږ له به دا هم ریاست کوي. بلکې د کوڅې دا ګن موږ په ځان سره چېرته ووسو که په لاره کې نالۍ ده د اوبو، نو هغه دوره وکړو چې هغه نالۍ نه کچره راوالو، هغه بیا د نالۍ په ځای کې په غاړه باندې نو هغې ټایم باندې وخت باندې اوبه کولاو شي لاړ شي، هغه د وخت سره بیا راوګرځېږي. موږ وایو دا به راله سرکار کوي، زموږ د صفایي کار به سرکار کوي، موږ به سیل ځای ته لاړ شو، چکر ځای ته به لاړ شو چې څه وخورو وسکو هغه په هغې ځای پرېږدو. نو هر څه چې ته ریاست ته پرېږدې خپل په ځان به هم څه کار اخلې که نه. بلکل نورې چې څه مسلې د ریاست نه موږ ته یا خو دي یا خو ته مینې او زه مینم او بل یې خو زموږ خپل هم لکه څه کردار نشته. نه نشته دی. زه یم چې الله موږ لکه علاقه راکړې، بیا د هغې که مسایل دي که نه، بیا د هغې سبب موږ الله ته مقد کار راکړی د خلکو ډېر مختلف دي، خپل د روایت عمر سره زموږ دغه چې بس داسې کې منیر وي دا زموږ ډېره نه موږ په ځان یو قسمه ذمهواري منو نه، چې ذمهواري به ځان نه منې خو بس بیا دا ملک ډېر ښکلی دی، دغه دي دې ملک ذمهواري خپل دا کوي، موږ نه زموږ د دین ډېر ښکلی دی، زموږ علاقه روایت دې خلکو په دغه نسبت موږ ډېر درس اخلو، دې په شان دي هم دې په شان ژوند دي هم خو زموږ کمې دی کمې دی، زموږ خپلې غلطۍ کمې شته که نه ډېر دی. تاسو ته ما وختي وایي که نه موږ پارکینګ ته ودرېدو دکان مخې ته، دلته په هر بلډینګ مخې ته پارکینګ نه وي او بیا 2 پارکینګونه خاص د معذورو خلکو لپاره وي. اوس روغ سړی به راشي پارکینګ کې به ځای نه وي، بل ځای به ودرېږي ګاډی په دغه پارکینګ باندې پای نه ودرېږي. موږ په مړه څه کوي چې ګوډ راځي یا معذور اشل څه راځي نه راځي، نه موږ په لاره کې به لاره به بنده کړو، لارې بندې کړو. نو موږ په ځان ذمهواري نه منو که نه، یو قسم ذمهواري موږ منو چې دا کار پکې زما چې ما پکې د خپلې حصې دا وکړی که نه، نو بیا چې څه پاتې کېږي نو بس هغه خاص هم دي که نه، ټول خو به نه پاتې کېږي، زه خو به د خپلې حصې کار وکړم که نه. بله چې اوس تا د خپلې حصې کار وکړی نو ما وحید تا ته وکتل نو موږ هم بیا د خپلې حصې کار وکړو، دا خو یو دغه شروع شي که نه، یو تعلیم شروع شي نو زه ستا نه زده کوم زما د نور خلک زده کوي.